د اوومنې او چهارباران خلک د مخابراتو په ګډون د سړک جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیکا ولایت د محرومو ولسوالیو اوومنې او چهارباران اوسیدونکي وایي سړک مخابراتي شبکې او د روغتیا برخې ستونزو ته د کتنه وشي او د حل په موخه د ګامونه واخیستل شي. د اوومنې ولسوالۍ 2 تنه اوسیدونکي وایي د یادې ولسوالۍ سړک تر وروستي حده خراب دی چې خلک له لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي په یاده ولسوالۍ کې د روغتیا برخې ته هم کتنه وشي او په دې ولسوالۍ کې د نوي کلنیکونه جوړ شي. چې موږ سړک ته ډیر ضرورت لرو، موږ سړک ډیر خراب ده، حتی چې د اخیرو د ولسوالۍ له طرفه تر یوه ځایه پورې باجرې پې باندې لوېدلې دي، نور دغسې کڼکه پر پاته ده او سړکان هم خراب دي چې دا راته جوړ شي. کلینیک څه دی زموږ ګورې په دښته کې جوړ شوی ده، کلینیک هم دلته غواړو چې دلته ولسوالۍ سره ناږدې. بل لور ته بیا د چهارباران ولسوالۍ یو تن مشر په دې ولسوالۍ کې د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي او وایي چې د دوی په سیمه کې د ښوونې او روزنې په برخه کې شته ستونزې هوارې کړل شي. د تعلیم او تربیې په بخش کې باید له موږ سره همکاري وشي او دغه رقم د چهارباران چې کوم روډ ده د عمومي روډ چې تر شرنې پورې ده باید په ده کې همکاري وشي. د دې موضوعاتو په تړاو د پکتیکا مرستیال والي مولوي محب الله حماس بیا ډاډ وړاندې کوي چې شته ستونزو ته به د رسیدګي په موخه کوټلي ګامونه پورته کړي. نوموړی وایي کوشش کوو چې د اوومنې چې کوم سړک ته د خاص کر دغه د ګناوي نری چې کوم ده انشاءالله دغه به جوړو او سره په څنګ کې که بیا د غولیري نری وعده نه کوم. هیره دې نه وي چې اوومنه او چهارباران د پکتیکا 2 لیرې پرتې او هغه محرومې ولسوالۍ دي چې تر دې دمه خاص پاملرنه نه ده ورته شوې.